hungry. hungry مطلب وږی. که چېرته داسې ویل غواړې چې زه ډېر وږی یم. I am very hungry. I am very hungry. زه ډېر وږی یم. thirsty. thirsty تږی. که داسې ویل غواړې چې هغه ډېر تږی دی. He is very thirsty. هغه ډېر تږی دی. که داسې ویل غواړې چې زه ډېر تږی یم. I am very thirsty. زه ډېر تږی یم. silly. silly مطلب قمقل. که چاته وایي چې ته ډېر قمقل انسان یې. You are a silly person. You are a silly person. ته یو قمقل یې. ته یو قمقل انسان یې. modest مطلب حیادار. For example, he is a modest boy. هغه یو حیادار انسان دی. که چېرته داسې ویل غواړې چې هغه یو حیاداره جینۍ ده. She is a modest girl. immodest. immodest مطلب بې حیا. I am چې دې سره یو ځای شي immodest. بې حیا او modest حیادار. immodest. For example, he is an immodest person. هغه یو بې حیا انسان دی. She is immodest girl. هغه یو بې حیا جینۍ ده. paramour مطلب عاشق. paramour مطلب عاشق. make angry مطلب غوسه کول. make angry غوسه کول. For example, don't make me angry. Don't make me angry. ما مه غوسه کوه. You make me angry all the time. ته هر وخت ما غوسه کوي. all the time هر وخت. You make me angry all the time. ته ما هر وخت غوسه کوي. For example, he makes me angry all the time. هغه ما هر وخت غوسه کوي. هر ټایم ما غوسه کوي. Why do you come late all the time? all the time مطلب هر وخت. annoy مطلب تنګول. annoy A-N-N-O-Y annoy. annoy مطلب تنګول. don't annoy me. ما مه تنګوئ. Why do you annoy him? ته ولې هغه تنګوې. Why do you annoy him? ته ولې هغه تنګوې. annoy مطلب تنګول. disloyal. disloyal مطلب بې وفا. He is a disloyal. هغه یو بې وفا دی. هغه بې وفا انسان دی. nowadays everyone is disloyal. نن سبا هر یو کس بې وفا دی. everyone هر څوک. nowadays نن سبا. nowadays مطلب نن سبا. disloyal بې وفا. په دې کې مونږه نورې جملې هم نور الفاظ هم زده کولی شو. loyal. loyal مطلب وفادار. he is a loyal person. he is a loyal boy. loyal وفادار. disloyal بې وفا. sluggish. sluggish مطلب ناراسته. For example, که چېرته داسې ویل غواړې ته ډېر ناراسته یې. You are a sluggish boy. ته یو ناراسته هلک یې. Don't be sluggish. ناراسته کېږه مه. که وایې چې هغه ډېر ناراسته دی. He is a sluggish person.
هغه ډیر ناراسته دی. بیرډ بیرډ مطلب ګیره او بریتو ته ماوسټیچ ماوسټیچ مطلب بریت. بیچلر بیچلر مطلب ناواده کړی انسان چې چا واده کړی نه وي هغه ته بیچلر ویل کیږي. For example, I have a lot of bachelor friends. زه ډیر ملګري داسې لرم چې واده یې نه دی کړی. He is a bachelor boy. هغه یو ناواده کړی هلک دی. په دې سره زموږ لیسن اختتام ته رسي. که تاسو واقعي غواړئ چې خپل انګلیش ښه او مضبوط کړئ نو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. دې سره به انشاءالله د انګلیش ریلیټډ نورې ویډیوګانې هم راځي. See you inshallah the next time with another lesson. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.